نه دي خلاصې کړي نو یو ټپه خوستي لهجه که مو نس وی ویلی کوشش به وکړو کوشش بخښنه خو سر د اوسه غواړو خوستیانو که چیرې مو خو شاته پکښې رالی تاسې به ډېر جدي نه نیسئ ځکه د کندهار او د خوست لهجه ډېره فرق سره لري دا چې موږ ته ډېره خوند راکوي کوشش کوو وایي اماده یې نو دا به راداسې شو دلته به یې ونیسو شروع کوو یې شنو ونو سرونه د شنو موت که زنځیرونه کالا بندانو ستیمه د شنو ونو سرونه د شنو موت که زنځیرونه کالا بندانو ستیمه د شنو ایمونه دواړه کاره نشي اشنا یا بو منګی وړم یا بو ړنګه بنګه زما د شنو ونو سرونه د شنو موت که زنځیرونه کالا بندانو ستیمه د شنو جلی با ویلې ژاړو نکه د شنو څوک چې پردي کور ته ورځي ژړو کوي نه د شنو ونو سرونه د شنو موت که زنځیرونه کالا بندانو ستیمه د شنو ایمو ډارن جنان ته یاد شنو ایمو په سر باندې څوک نه لولاوي نه د شنو ونو سرونه د شنو موت که زنځیرونه کالا بندانو ستیمه د شنو زما د ښې ورځې جانانه د شنو چې بده ورځ شوه ومې نه لیدې مهینه د شنو ونو سرونه د شنو موت که زنځیرونه کالا بندانو ستیمه د شنو موت که زنځیرونه کالا بندانو ستیمه د شنو